که ستاسو خیال وي زما یوه اشره کته کوهي ته کوزېده نو زنانه ورته راغونډ شي نه کونډ وي نو یوې به وایي وایي دغه کونډ دغه دی کونډ دی بلې وایي وایي دغه کونډ دی نو هغه ورته وایي خو نمبر که چې ګټه به راواخېسته وایي دا کونډ سخت کړي نو بیا په یو بلې پورې خندل نو دا کونډ سړی ګورې ښځو ډېر زیات بدي شي ډېر زیات یې بدي شي نو وایي نو هغسې هم خفه دا جنۍ ښځه چې کونډ سړي له ورکړي هغسې هم خفه یوه راشي دې څنګ ته ورته کښېنې وایي مور او پلار له د کراچۍ په سمندر تللی وي دغې رښتیا ده چې ته یې کونډ سړي له ورکړلې او خاوند خو دې ما ولید خورې پوزه یې ټاقوره وه ټول خوبې دی په بدن کې زوروره وه او جوار چې څنګه ګوډیا کشي باډي داسې لاټره وه او ته د قابل نه وې ملګرې د بستر تلې یا خورې رښتیا ده چې ته یې کونډ سړي له ورکړلې او وایي خورې رښتیا ده چې ته یې کونډ سړي له ورکړلې دا خو بې حاجان شمال وي دا سړی مالداره دی ګردې چې روزه کې مونځ اودس کې مندګزاره دی او هر قسم مصري دی د هر څه تجربه کاره دی نن یې د سرو زرو والې جوړې په زرګر کړلې یا دغې رښتیا ده چې ته یې کونډ سړي له ورکړلې او مور او پلار له وو د کراچۍ په سمندر کړلې او دا یو خو ما دغه کړلې ده چې پخوا به دا دوستانې ډېرې پخوا چې موبایل نه و ډېر په ګرانه کې د پیار او یوه به یې معشوقه وه بل ساته به یې ریبار اوس کې په موبایل باندې د تشې خولې خبرې د دواړو په میبان کې فاصله وي ډېره لرې او خبرې داسې لګې په یو بل لکه شکرې یو ځای ورته نیټه کې وایي کوه مې انتظار پخوا چې موبایل نه و ډېر په ګرانه کې د پیار یو ځای ورته نیټه کې دونه راشي ګلاب رنګ او سمدس سره شروع کړي د خمارو سترګو جنګ هلک په غوږ واوري د جنۍ د بنګلو شرنګ اسانه معامله وي څوک چې نه وي خبردار یوه به یې معشوقه وه بل ساته به یې ریبار اسانه معامله وي په پرده کې کار چلیږي نه رور او نه عزیز او نه تره تربور خبرېږي په کلي کې پاکه په لمنه یې موس کېږي دلته خو موږ ته وایي چې زه دا کوړي مدرسې له راغلی نو وایي اخر ورپسې وتښتې غلطو کې کردار او یوه به یې معشوقه وه بل ساته به یې ریبار نو اخر په پښتنو ورونو زه نه لګم تهمت یو ښځه که ډاکټر یا نوکری د حکومتو نو په غیر موبایل نه کېږي د دې خلکو حاجتو شمال به په ځنلي کې په چا پسې اشعار یوه به یې معشوقه وه بل ساته به یې ریبار پخوا چې موبایل نه و ډېر په ګرانه کې د پیار په الله سپارو والسلام